موږ یو څو خپرونې وړاندې په دې اړه بحث کړی و چې ولې ځینې نارینه او ښځینه د خوب ځای بیلوي او د هغې خپرونې له خپرېدو وروسته ګڼې پوښتنې وسوې چې ما وساتلې ځان سره او کله چې موږ نورې خپرونې هم وروسته له هغه درلودې په ځانګړي ډول د تېرې اونۍ خپرونه دوستانو ډېر د همغې لومړۍ خپرونې په اړه یا د نارینه او د ښځینه او د خوب د ځای د جدا کېدو په اړه ډېرې پوښتنې کړې او مطرح کړې وې چې نن بیا هم غواړم همغو پوښتنو ته یوه اشاره ولرم. یوه پوښتنه دا وه چې کومې جدایي یا د خوب کومې جدایي مشکل نه لري یا ستونزه نه لري، یعنی که احیانا دغه موارد و په خوب کې او نارینه یا ښځینه خوب د خوب ځای جدا که نو مشکل نه لري. ډېرو دوستانو دا هم لیکلي و چې استاد موږ خوشحاله یو، دواړه خوشحاله یو، هم خاوند خوشحاله ده هم زه چې مېرمن یم خوشحاله یم. دا یو راته لیکلي و، نارینه هم راته لیکلي و چې زه استاد د مېرمنې په توافق له خپلې بسترې په اصطلاح جدا سوی یم او موږ خوشحاله یو، یعنی دا ستونزه نه ده. موږ نور ټول تعاملات لرو، موږ جنسي اړیکه لرو، موږ عاطفي اړیکه لرو، موږ مینه لرو، موږ درناوی لرو، زموږ کورنۍ چارې او موارد هم ډېر ښه او سم سمبال دي. اما دغه مورد چې تاسو اشاره ورته وکړله موږ په دې برخه کې آیا دا یعنی ستونزه ده چې موږ جدا یو، موږ خو خوشحاله یو؟ نه دوستانو، ځینې جدایي ستونزه نه لري. اوس غواړم هغو جداییو ته اشاره وکړم. یو هغه جدایي چې د ناروغۍ په اساس وي، هغه جدایي چې د ټوخي په اساس وي، هغه جدایي چې د سپرنجي په اساس وي، هغه جدایي چې د اړخ په اړخ اوښتلو په دلیل وي. مثلا ستاسو یو لوری مثلا مېرمن یا خاوند ګرده شپه اوړئ راوړئ او مقابل لوری له خوبه باسئ، نو دا ښه خبر ده چې تاسو توافق سره لري خوب او د خوب بستر هم جدا کړئ. یو دویم هغه کسان چې د خوب د هوا په برخه کې ستونزه لري، یعنی ځینې خویندې دي چې مثلا مثال ورکړم په یوه کمپله کې راحت خوب کوي، د همغې مېرمنې خاوند اصلا غواړي کمپله له ځانه لرې کړي، وایي دا بیخي وخوټېدم لرې کړي دا کمپلې، دا څونه ګرمي ده. یا مثلا یو څوک غواړي چې 2 بړستنې په ځان واچي، یو کس بل غواړي چې 1 بړستنه په ځان واچي. دغه د ګرمۍ او سړښت مسله هم کاهیان رامنځته کېږي او تاسو توافق نصیب پکې کوئ او نور ښه خوږ ژوند لرئ، سره بیل سئ، هېڅ ستونزه نه لري. دریم هم د ماشوم مسله ده، نوی پیدا سوی ماشوم ده او یا هم د شفت مسله ده. مثلا ستاسو خاوند کار لري د شپې، نو بیا که دی په کار کې یو تل ته ویښه یا خپل خوب کوي په یوازې ستونزه نه لري. یا ماشوم ده، ته یو نوی پیدا سوی ماشوم لري او ته باید خپل ماشوم ته تر یوې مودې پورې ورسېږي او په دغه موده کې ستا خاوند غواړي تا سره نه وي، نورو چارو کې تا سره کومک کوي، مرسته در سره کوي، خو په دغه چاره کې تا یوازې کوي. که تاسو توافق ولرئ نو ته یوازې سه او خپل بچي ته رسیدګي وکړه او بېله سه. په دې کې به 2 ګټې وسي. ډېر ځله زموږ خویندې وایي چې کله چې موږ خپل بچي سره جدا کېږو موږ په دې خاطر جدا کېږو چې که جدا نه سو او دلته موږ سره ماشوم هم وي، خاوند هم وي، نو دی خو له خوبه ماشوم خو له خوبه وتلی، زه خو یې له خوبه ایستلی یم، خاوند مې هم له خوبه باسي. موږ نه غواړو چې دا خاوند له خوبه دغه حداقل دغه یوه مسله حداقل غواړو چې حل کړو. بنان موږ غواړو چې ما بچی مې یا ما په اصطلاح اوس دلته زموږ بچي مسله یادوو، دې کې کېدای شي بچی او بچی دواړه راشي، خو یعنی دا داسې په تبعیضي شکل زه دا خبره نه کوم. زه یوازې وایم چې ماشوم چې کله که ماشوم وي که ماشومې تاسو ورسره بیل سئ او خاوند هم پرېږدئ چې څه موده بیل ویده سي. دا جدایي ستونزه نه لري که توافق پکې، خو بیخي ستونزه نه لري. څلورم مورد د رفت و آمد مسله ده، د اشپزۍ مسله ده، تشناب ته تګ و راتګ مسله ده، یو ناروغي ده، یو مسله ده. که احیانا یو څوک ډېر په خوب کې ویښېږي، اوبو ته ځي، تشناب ته ځي، اشپزۍ ته یخچۍ خوري بېرته راوځي، مثلا ځینې دوستان دي له بدمرغه ووایم سګرټ وایي، مثلا ځي له خوبه نیمه شپه راویښېږي، ځي یو کش سګرټ وایي، بیا بېرته راځي ویده کېږي. دغه کس اوس که احیانا له دغه کس سره نارامه کېږي نو ښه خبره چې خوب جدایي او دا هېڅ ستونزه نه لري، توافق دې سره وکړي، مشکل حل ده. وروستی مورد، 5م مورد د ټلیفون مسله ده.
که احیانا مقابل لوری نیمه شپه تلفون کوکی، که مقابل لوری نیمه شپه سفر لري، که مقابل لوری نیمه شپه کار ته ځي، که مقابل لوری نیمه شپه یو بل کار لري، مثلا ماموریت لري، مثلا تلفون باید چک کی، ایمیل باید چک کی، یا شیفت کلري کاری شیفت لري آنلاین موبایل کې مصرف کیږي، یا مثلا یو بل چیرته ځي او میلمستیا کې یو څه ګډون کوي، نو بیا خبره ده هیڅ ستونزه نه لري. که احیانا دغه موارد و او خاوند او میرمنې د خوب ځای جدا کاوه ستونزه نه لري.